ډکه هندوانو نه، خو الحمدلله موږ سره په هغه مقابله نشي کړای. په طاقت کې مقابله نشي کړای. پاکستان یو صوبې برابر دی، بیا مقابله نشي کړای هندوان. پوهېږې هندوان که غوسه شول درته د کشمیر غره ته وخته امتیاز یې در باندې وکړلې ټول به دلته به د تورخام کې راکواټه یې. امتیاز یې نشي راکړی، امتیاز یې دومره اسانې نه دي چې راوبېکي. هندوان خو ډېر یار امیر صاحب خدای تعالی خو دې ژوندی لره. امیر صاحب څه خبره مې درته کوله. پاکستانی یې که مسلمان یې؟ زه الحمدلله مسلمان یم او بیا پاکستانی یم. بیا نه صحیح شو، مسلمان دواړه نه سره جوړیږي. ته اوس داسې یو خبره کوې شات او شراب سره ګډه، یا مسلمان یې ولې زه تا ته وایم چې ته مسلمان یې که افغانی ته څه وایې؟ ته څه وایې؟ ته څه راته وایې؟ مسلمان یم. نو زه مرته چې زه مسلمان یم او بیا پاکستانی یم، زه مرته وایم بیا دې څه پکې وویل غول او خوشایي دې سره ګډ کړه که نه. بیا زه مسلمان یم. زه مسلمان یم، زموږ الحمدلله زه مسلمان یم. بیا پاکستانی دې پکې ولې وویل یاره تا عجیبه. نو خو تا رانه پوښتنه داسې وکړه چې ته څوک یې، خو دواړه یم. اول مسلمان یم، مسلمان په کور کې پیدا شوی یم، هغه نه پس امیر صاحب که فوج چیف آرمی چیف کنه که دا امر وکړي آرډر وکړي چې نن نه پاس به 15 وخته مونږ نه 3 وخته به کوئ، بیا تاسو څه کوئ؟ مونږ 15 وخته مونځ کوو. آرمی چیف څه کوو؟ پرېږدي جوماتونه نه پرېږدي وایي مې کوه. بیا داسې ویلی نشي، د مسلمان ملک هغه چې د آرمی چیف یې دا وینا نشي کولی. لکه اوس هغه د مسلمان ملک آرمی چیف ده. ولې نه؟ الحمدلله مسلمان ملک دی. نو دا تاسو اوسه پورې پکې نه وایئ، دا تاسو نه وایئ پکې، کورونه مو پکې، جوماتونه مو پکې، دغه بازارونه، دغه پاکستان دی، نو بل بدل شوی خو نه دی. دا پاکستان تا پاکستان کې وخت نه تیر کړی جنرال صاحب؟ نه خدای دې د ما سپای تې وساتي ظالمه. تا عجیبه خبرې کوي. نو چېرته وې ته؟ هغه ګرمۍ کې، هغه خپل وطن کې یم، خو هغه ګرمۍ کې د چا ګزاره کېږي. تا عجیبه خبرې کوي. ولې چې هلته جنګ و ته کوم ځای کې وې؟ خو همدلته وای نو. نور څنګه امیر صاحب؟ هلته جنګ او مونږ هلته وو، نو بیا دا جنګ چا کوه؟ خو بس تګ راتګ هم کوو، نو بس داسې خو نه فیملیان یې ملته وي. ولې دا راجواړه وه چې مونږ به تګ راتګ کوو؟ دا دومره امریکان، دا دومره تیارې، دا دومره یاره. خو امیر صاحب قسم خدای زه نه پوهېږم بېګا دې څه خوړلي دي؟ جاپان کې څو بجې دي؟ ساګ مه خوړلي، ساګ همدا ساګ خوره. دا دغه ساګ جنرال صاحب یو خبر درته کوم، خیر دی چې دا تاسو کوم جنګ ګټلی که نه، په دې کې 50% احسان د پاکستان وګڼئ، د عوامو حکومت دواړو، چې دا تاسو کوم جنګ ګټلی. هغه زه درته وایم، هغه بلکل هغه زه درته وایم، لکه یو احسان خو یې دا و چې 80,000 فلایټه د جیکب آباد او پېښور او دې ایرپورټونو نه بمونه تیارې راتللې، دا د یو. دویم احسان یې دا چې 52 ملکونو ټول سپلای په همدې لاره کې د دی بل احسان. دریم احسان یې دا چې ملا ضعیف سره تاسو څه وکړه او نور لسګونه دغسې بندیان مشران چې امریکې ته هم حواله کړه. دریم احسان. بل احسان مو دا وکړه چې کله امریکان ووتل نو تاسو راغلی بیا د کابل په سرینا کې چایونه چښل چې هغه ډېر درته ګران تمام شو امیر صاحب. که هغه د چایو ګیلاس هم نه وای چښلی نو نن به دا 50 لږ دي خو زه ګزاره پرې کوو، دا به نه و مړه شوي پوه شئ. او هغه د تاسو کسرا وزیر خارجه څه ده بلاول چغې به یې ویلې چې افغانستان کې دهشتګردي ده. جنرال صاحب تاسو خپله دعوت ورکړ، تاسو به همدغه خلک دا څوک چې یادې همدغه خلکو سره به تاسو ناست وئ. چېرته؟ دلته همدې مشورې یې کولې، د هر څه مشوره باندې کېده. نه په پاکستان کې
وای امیر صاحب خیدانی ټو تلار چا ور کړو او جنرال صاحب دا ملامت نه ده، دا شیخ نه ده ملامت. هغه اشخاص چې موږ اتلولي بل چاته منسوبوي الاندې کمنټ هم یو نیمه وکي وای سخت پیغور درکو دا پرې دا بیچاره ځان نسی ګټلې ما به څه وګټي غریب دي ځان وګټي افیس دي کې دی وګټي. جنرال صاحب یو خبر دی ورته وکړه وای په سلو واسه په یو ملامت نه ستاسو له دا دومره ټمبم وته نټرجن لري او پلانکای شلري افیس صدقی چیرې ده دا که یو دی مسلمانی پښتوني غیرت ولري وجدان ولري مرګ ده. جنرال صاحب دا خبره نور مرګ ډیر په بهتره ده که یو څوک ژوندی ضمیر له ځان سره ولري. دا بعض خلک دا پیغور نه راکوي همدا تاسې یاستئ ستاسې دغه اتلولۍ پنجاب ته منسوبوي همدا تاسې منافقین یاستئ چې د کفارو په صف کې ولاړ وئ. دوی خو هر څه ورته منسوبوي خو دغه د مخامخ راته نماینده ناز ده دا د امیر صاحب ناز ده. امیر صاحب محترم تا چې 50% د افغانستان په جنګ کې حصه درلودله دا کشمیر نو بیا ولې نشي ازادولی دغه پوینټ ته چې 52 ملکونو کې 50% د پنجاب سند کې سره ډاز غاب دانه در د 50 ډیر کم دی خو مطلب گزاره پکو دا ولې نشي کوي 15 کسه چې ټیپی نشي مهاروله چغه څوک وانه وري 15 کسه طالبان د ټي ټي پی سرمنه درنو وستاله. جنرال صاحب دا اندرونی اختلافات دا بکیږي دا په هر ملک کې پوه نه شوي. امیر صاحب چغه وهي چاله ټي ټي پی دا ول ټي ټي پی دا ولې تاسو خو فوج لري تاسو خو ټمبام لري تاسو خو نایتروجن لري خو چې فوجانو ته مګلپیان ورکې وروره ټول پیواژ نه چیرې دی یاره امیر صاحب اسی دی سړی دماغ درته خراب سي قسم خدای لا مولا چزار ته حق خبرو کوم تاسو به سړی ته خبرې کوئ بس قزاو که حق مګاس نه دا فدا محمد څه وایي فدا محمد خبرې ورته فدا محمد خو تاسو آرمی چیف کې تا نه کوي او بل موږ تا نه ټکو موږ د تا په وسه باندې نور خلک ټکو قرار کې ته نازه پوي که نو هغه ته پوهېږي چې زه لا کوم بیا ما ټکوي زه چې لایو بند کړم تاسو ته پته نشته چې مال کوم پنځینه کال راځي خو صدر باندې رحم وکړي بس موږ خپل دوستي برقرار ساتو نور نشم مرته ویلای څه نایتروجن امیر صاحب لک سړی توپ زدا کو الله ته موږ په زخمونو مالګې دوړې خو خوشاله دا پوجان مړ کیږي زپ ماته پته ده ځکه چې هغه عمران خان خلاف دی پوه ماته پته ده نه ورځ سل مري او ته دعاګانې تزبوله نه جنرال صاحب دا خبرونه کې دا زمونږ باور په خدای